دا یو ملګری تپوس کوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اصول الشاشی مصنف ذکر کړی دی اما المقلد فمسنده قول المجتهد. اصول الشاشی صفحه نمبر 6. اور مفتی رشید احمد دیوبندی فرمائی امام ہم امام کے مقلد ہے اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہے نہ ادلہ اربع. دې ملګری د سوال منشا دا چې یو طرف ته تاسو وایي چې زمون اصول سلور دي کتاب الله سنت رسول اجماع او قیاس شرعی. بل طرف ته تاسو د اصول کتابونو لیکلي د اصول فقه چې د مقلد د لپاره دلیل صرف او صرف د امام قول د قرآن حدیث اجماع قیاس دغه لپاره دلیل نه دي. نو دې راغي مطلب داخلي د اصول فقه دغه عبارت چې مقلد نه قرآن مني نه حدیث مني نه اجماع مني نه قیاس شرعي بلکې د خپل امام قول باندې بس. ملګری دغه جواب دا دی دغه عبارت مطلب دا ملګری غلط بیانې تا دغه مقصد صفا دا دی ګوره زمونږ د شرعي سلور دلایل قرآن حدیث اجماع او قیاس شرعي. امام منفرد ټول مجتهدین اصول دا اول مسله په قرآن کې ګوري کله ته ملاونه شي بیا په حدیثو کې ګوري کله ته ملاونه شي به اجماع ګوري کې اجماع وی نوی هغه دریم نمبر دل به سلورم خپل اجتهاد کوي. ګوره د سلور اصول دي دا سلور اصول په اعتبار د ایمان او په اعتبار د عمل سره د مجتهد او مقلد دواړو لپاره دي. څنګه چې په اجتهادي مسایلو کې قرآن حدیث اجماع او قیاس د امام مجتهد لپاره حجت ده دغه سیده د مقلد د څوک چې راغی تقلید کوي امید هغه لپاره حجت ده. څنګه چې د مجتهد لپاره په دې باندې عمل کول ضروري دغه چې غیر مجتهد لپاره په دې عمل کول ضروري دی. دویم نمبر دویم اعتبار د استنباط او اجتهاد. په اعتبار د اجتهاد او استنباط سره دا اصول دي د مجتهد لپاره د غیر مجتهد لپاره نه دي. اوس ګوره که مسله په خښول اجتهادي مجتهد باول مسله ګوري په قرآن کې کالتنی حدیثو کې کالتنی اجماع کالتنی بیا به اجتهاد کې. مقلد چې د استنباط او اجتهاد نشي کولای نو په اعتبار د اجتهاد د قرآن نه مسله نشي اغستل ډایرک د حدیثو نه د مسله ډایرک نشي اغستل اجتهادي مسایلو کې اجماع نه نشي اغستل د خپل اجتهاد نشي کولای په دې کې د پر قول د امام دلیل دی دغه مطلب ده. نو دوه اعتبار شو یو په اعتبار د اجتهاد او استنباط سره نو په دې اعتبار سره د صرف د مجتهد لپاره دلیل ځکه اجتهاد او استنباط هغه کولای چې مقلد نشي کولای که مقلد خپل د قرآن حدیث اجماع قیاس دینه مسله غسته شو اجتهاد باندې قادر وي خود ته به رچاره تقلید ضرورت نه به خدا مقلد نشو د مجتهد شو ځان. او دویم نمبر په اعتبار د ایمان او عمل سره نو به څنګه د مجتهد لپاره اصول دغه سره غیر مجتهد لپاره د اصول دي. او کوم عبارت چې تا پیش کړه هغه کې لګوره مفتی رشید احمد صاحب رحم الله ارشاد القاری جلد 1 صفحه نمبر 214 کې لیکي हम इमाम रहीम अल्लाह के मुक़ल्लिद है और मुक़ल्लिद के लिए क़ौल इमाम हुज्जत होता है न अदिल्ला अरबा कि उनसे इस्तिलाल वजीफ़ मुजतहिद है दर मुजतहिद वजीफ़ पर रागी ने इस्तिलाल की वो जिस साढ़े मुजतहिद नहीं हो गया हमने कुरान हदीस इजमान मसाइल अखली इज्तिहाद की खूब गुमराह की करना गैर मुक़ल्लिदीन के सनाउल्लाह मुर्तसरी तफसीर वली को ज़ेब इज्तिहादत के रुख़ पर गैर मुक़ल्लिदीन और मुल्हिद हुआ دیو شیخ امین الله سے محترم د کتابونه ولیکل هغه ځان ته مجتهد وایو یقینو کې هغه بعضی عبارت مونږ راغست غیر مقلد مشرانو تبلیغ لې دي هغه مونږ ته جواب را لګل چې دا سړی کافر دی مرتد دی اسلام نه خارج دی د کتابونو قتل د بیانونه اوریدل حرام دي چې مجتهد نه یو به اجتهادات کې خو به گمراه کیږي. او د اصول فقه د کتاب دغه عبارت مقصد دغه دی دغه ملګری درته غلط بیان کړي د الله تعالی دی مونږ ټول باطل گمراهی نه محفوظ وساتي. جزاكم الله خير.